ها موږ غواړو چې ځینې سایټونه څنګه ریسټریکټډ کړو یعنې غواړو هغه سایټونه چې موږ ریسټریکټ کولای هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه موږ ریسټریکټډ کړو یعنې مطلب یعنې کوم سایټونه چې مثال موږ هغه وي خوښ نه وي یا هغه سره موږ دلچسپي ورسره نه وي موږ غواړو چې ریسټریکټډ کړو هغه څنګه ریسټریکټ کولی شو راځو موږ څنګه کوو په انټرنیټ ایکسپلورر باندې رایټ کلیک کوو کله چې انټرنیټ ایکسپلورر باندې رایټ کلیک کېدو څخه وروسته راځو موږ پراپرټیز باندې کلیک کوو پراپرټیز ته ډېر زیات موږ سره موجود دي مثال جنرال شو پکې سکیورټي پرایویټ شو پکې خو موږ څنګه کوو سکیورټي باندې کلیک کوو سکیورټي کلیک کېدو څخه موږ راځو ریسټریکټډ سایټ باندې څنګه کلیک کوو دې کلیک کېدو څخه وروسته راځو موږ څنګه کوو دلته لاندې به لیکلي restricted sites This zone contains websites that could finally damage your computer data. No sites are in the zone. مثال لو زه غواړم څنګه کوم سایټ ورته ورکړم چې هغه څنګه restricted کړي مثال لو سره فکر زیات کوي ګوره ښه ډېر ذهین اوسېږئ دلته مثال لو زه ورکوم ورته یو داسې سایټ ورکوم چې هغه مثال څنګه restricted کړي مثلا ورکوم ورته څه شی ورته تاسو خوښ کړئ مثلا موږ ورته ورکړه بي مثال لو تاسو وغواړئ دا موږ ورته څنګه کوو دا موږ څنګه کوو ریسټریکټډ کوو نو دا موږ څنګه کوو راځو داسې دی کړئ اډ د ویبسایټ ټو د زون مثال دا ورسره خوښو دې کس ورڅخه دې مطلب څه معنا څه ده ګوره ښه سوچ ورته کوئ before.com صحیح شو که نه دا مثال ډول سره یو سایټ واخله مثلا یو سایټ که هر سایټ ته ریسټریکټډ کوی شي پکې خو ما مثلا د خوښ کړی ما کوم څنګه کوو هغې کېدو څخه وروسته موږ دا څنګه کوو اډ کوو چې کله هم اډ کوي اډ کېدو څخه څنګه کوي اوکې کوي چې اوکې بیا هم څنګه کوي دا به اوکې کوي څنګه شو تا سره هغه سایټ هغه څنګه کوو ریسټریکټډ شو صحیح شو څنګه شو ریسټریکټډ شو نو دا څنګه موږ دا اوس شی یعنې موږ څنګه کولی شو یو سایټ څنګه کوو ریسټریکټډ کوو نو تاسو که غواړئ یو دا نه مثلا که هر ویبسایټ تاسو غواړئ هر ویبسایټ تاسو غواړئ چې ریسټریکټډ کړئ نو ریسټریکټډ کولی شئ نو خوب سوچ او خوب فکر کوئ ګوره ورته ګوره ښه یعنې مطلب همیش ذهین اوسېږئ